بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پشتو درګلې و زموږ په نوي پروګرام کې نیکي هیلې احترامات ومنې محمد اویس احمد خپل ادبي پاړې جټا واین سره چې په دې ویډیو کې موږ سره نسته کړی د رضا خان پشتون چې هغه به انشاء تاسو په دې ویډیو کې قصه غزل او شعرونه پیش کوي. رضا خان به تاسو ډېر شکریا ادا کوو چې تاسو موږ ته دومره مصروفیاتو کې خپل وخت راکړو. تاسو ډېر مننه کوم چې تاسو موږ ته دومره قیمتي وخت راکړو. زموږ په چینل باندې اولنی هم پروګرام کړی او هغه زموږ مینوالو ډېر زیات خوښ کړی و. اوس موږ غواړو چې تاسو موږ ته خسته غزل یا شعرونه پیش کړئ چې موږ لږ خوند واخلو، زموږ د مینوال ته خوند واخلو. دا جي موږ سره یوه روبایي ده. سوي اسویلي مې خولې نه خیږي، سوي اسویلي مې خولې نه خیږي، پردي پرېږده چې خپل مې پردي کېږي، پردي پرېږده چې خپل مې پردي کېږي. زندګي مې ټوله تېر شوه د غم شپو کې، زندګي مې ټوله تېر شوه د غم شپو کې. د غم شپې به په ما کله سبا کېږي، د غم شپې به په ما کله سبا کېږي. ای رضا خانه خورۍ مه کوه د خلک بې وفا دي، ای رضا خانه خورۍ مه کوه د خلک بې وفا دي. ډېر زیات ستړی شوې خو دا دې نه خپلېږي، ډېر زیات ستړی شوې خو دا دې نه خپلېږي. دا یوه بله روبایي ده. په دې نه سوځم چې ما نه دا جدا شوه، په دې نه سوځم چې ما نه دا جدا شوه، په دې سوځم چې رقیب سره پخلا شوه، په دې سوځم چې رقیب سره پخلا شوه. دې ویل چې ټول عمر به تا سره وم، دې ویل چې ټول عمر به تا سره وم. خبر نه شوم چې په څه باندې خفا شوه، خبر نه شوم چې په څه باندې خفا شوه. خاکې لاړې وه چلوال کې زګیر کم، خاکې لاړې وه چلوال کې زګیر کم. جړه کړمه غم سره مې مشغوله شوه، جړه کړمه غم سره مې مشغوله شوه. زه رضا خانې سر کې اور ته ونیولم، زه رضا خانې سر کې اور ته ونیولمه. داسې زر چې دا زمانه بې وفا شوه. نن سبا چې زه ګرځېږم یار کوڅو کې، نن سبا چې زه ګرځېږم یار کوڅو کې. دا ټول خلک مې اوس بولي لیونو کې، دا ټول خلک مې اوس بولي لیونو کې. زه د یار غمونو ټول سروای کم، زه د یار غمونو ټول سروای کم. لکه پروت چې وم ټول عمر زازغو کې، لکه پروت چې وم ټول عمر زازغو کې. زه رضا خان چې کله یار دیدن ته لاړ شم، زه رضا خان چې کله یار دیدن ته لاړ شم. سوچ کې ډوبم د یار سترګو خمرو کې، سوچ کې ډوبم د یار سترګو خمرو کې. رضا خان به ډېر شکریا ادا کوو چې تاسو دومره ښایسته شعرونه موږ ته وړاندې کړو او موږ امید لرو چې انشاءالله زموږ مینهواله به ترې خوند اخیستی وي د شاعرۍ نه. که تاسو اوس پورې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی وي، سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او د بیل آیکن لازمي سره پریس کړئ. دې سره تاسو زموږ د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن میلاویږي او انشاءالله تاسو ته به بلې نوې ویډیو کې میلاویږو. اوس موږ ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.